بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا په دې هیله چې روغ جوړ به یئ. په نن ویډیو کې په دې په اړه خبرې کوو چې څنګه مطالعه وکړو، یعنې هغه کوم اصول دي، کومې لارې او طریقې دي چې موږ یې باید د مطالعې په دوران کې په خپل ذهن کې راولو تر څو زموږ د مطالعې څخه اخذ قوي شي. او چې کله هم موږ مطالعه کوو نو د مطالعه کې چې کوم اهم او ضروري شیان دي هغه څنګه په خپل مغز کې وساتو. دا یو ډیره ضروري او اهمه موضوع ده چې باید موږ خبرې پرې وکړو او باید موږ د دې په هکله زده کړو چې څنګه ژوره مطالعه وکړو، څنګه د ژورې مطالعې څخه هدف او مقصد واخلو. دا ډیره اهمه او ضروري ده. یو عالم وایي چې د کتابونو د راجمع کولو څخه په یو کتاب باندې عمل کول ضروري دي. که چیرته تاسو سره ډېر کتابونه اوسي دا هیڅ معنا نه ورکوي که چیرته تاسو په هغې باندې عمل نه کوئ، که چیرته تاسو د هغې څخه هدف او مقصد نه اخلئ، که چیرته تاسو هغه مطالعه کوئ نه. موږ نن د همدې په هکله خبرې کوو چې موږ باید د مطالعې په دوران کې during the study what should we do، او موږ باید کوم فکرونه په خپل ذهن کې وساتو. دا ډېره اهم او ضروري موضوع ده. سو نو راځئ چې په همدې باندې خبره وکړو تر څو زموږ د مطالعې هغه اخذ او زموږ چې د مطالعې سره کوم شوق دی هغه لا هم بهتره او قوي شي. نو تر ټولو اول موږ باید معروفات د مجهولاتو څخه جدا کړو، یعنی د دې معروفاتو او مجهولاتو هدف او مقصد څه او د دې څخه موږ څه زده کولی شو. ګورئ، هغه درس چې تاسې پرې پوهیږئ او په هغه درس چې تاسې نه پرې پوهیږئ باید تاسې له یو بل څخه جدا کړئ تر څو ستاسې په مغز کې هغه درس چې زده کړی مو اوسي پاتې شي او هغه درس چې نه مو وي زده کړی هغه ترې لاړ شي. ګورئ، مثلا تاسې نن په کورس کې یا نن تاسې په سکول کې هغه درس زده کړ کوم چې تاسو ته نن ویلی و. نن شپه راځئ په همدې درس باندې کار کوئ، دغه درس زده کوئ. اوس تاسې معروفات د مجهولاتو څخه جدا کوئ، یعنی هغه درس چې تاسو زده وي او هغه درس چې تاسې نه وي زده له یو بل څخه یې جدا کوئ. او دا ډېره اهمه او ضروري خبره ده چې باید تاسو یې عملي کړئ. که چېرته تاسې سټوډنټ یئ یا طالب العلم یئ نو د دې خبرې خاص خیال ساتئ چې کله هم تاسې مطالعه کوئ د مطالعې څخه وروسته هغه درس چې ستاسې په مغز کې نه وي هغه باید هم په نښه کړئ او هغه درس چې ستاسې په مغز کې وي هغه باید هم انتخاب کړئ تر څو تاسې د مطالعې څخه هغه شیان چې زده کړي مو وي په ذهن کې ښه پاتې شي. نو لومړی اصول خو موږ دا زده کړ چې باید معروفات موږ د مجهولاتو څخه جدا کړو، چې د معروفاتو څه هدف او مقصد، د مجهولاتو څه هدف او مقصد. موږ په دې باندې خبرې وکړې. په دوهم قدم کې راځو په دې باندې خبرې کوو چې موږ بله د کومې طریقې د لارې چارې څخه استفاده وکړو. چې کله موږ مطالعه کوو باید د بلې لارې څخه موږ څنګه استفاده وکړو، څنګه په خپل مغز کې د هغې په اړه سوچ او فکر وکړو. ګورئ، په دوهم قدم کې باید هغه درس چې تاسو نه وي زده، یعنی تاسې تېره شپه مطالعه کړې ده، هغه درس چې ستاسې په ذهن کې نه وي هغه مو هم په نښه کړی دی او هغه درس چې ستاسې په ذهن کې وي هغه مو هم نښه کړی دی. نو اوس دغې درس سره به تاسو څه کوئ؟ کوم درس چې تاسې نه وي زده هغه درس به تاسې را اخلئ او د استاد څخه به پوښتنه کوئ، یعنی تاسې مجهولات او معروفات سره جدا کړي دي، هغه درس مو په نښه کړی دی. په کوم درس چې تاسې نه پوهیږئ نو هغه درس چې تاسې نه پرې پوهیږئ او تاسې نښه کړی دی هغه اوس راځئ د استاد څخه پوښتنه کوئ. مثلا تېره شپه تاسې د انګلیسي مطالعه کړې ده یا مو نوره اسلامي مطالعه کړې ده، تاسې په هغې کې کنفیوز یاست. یو څه موضوعګانې دي چې تاسې نه پرې پوهیږئ یا مثلا په انګلیسي کې یو څه ایکسپریشنز دي چې تاسې د هغې په مقصد او معنا نه پوهیږئ. نو تاسې اوس راځئ د انګلیسي د استاد څخه یا مثلا که اسلامي اوسي د عالمانو څخه پوښتنه کوئ چې د دې جملې او د دې سنټنس څخه دوی د کتاب والا هدف او مقصد څه. په دوهم قدم کې تاسې باید په هغه درس باندې سوچ او فکر وکړئ کوم درس چې تاسې نه وي زده. سمه ده؟ ورپسې راځو. نو موږ تر اوسه پورې 2 سټیپس زده کړل چې during the study تاسې یې باید په خپل مغز کې وساتئ تر څو تاسې د مطالعې څخه صحیح اخذ وکړی شئ. سمه ده؟ لومړی یې دا و چې معروفات د مجهولاتو څخه جدا کړو. دوهم یې دا و چې هغه درس چې تاسو نه وي زده او په نښه کړی مو وي هغه راځئ سبا استاد ته او د هغې د درس پوښتنه ترې کوئ. په درېیم قدم کې راځو. باید بل کوم سټیپ تاسې during the study وساتئ، بل کوم سټیپ باید تاسې عملي کړئ تر څو ستاسې په مطالعه باندې مغز خلاص شي، تر څو تاسې د مطالعې څخه پوره اخذ وکړی شئ. هغه دی چې کله یو شاګرد ډېر استعداد لري په هماغه درس کې نو هغه شاګرد چې کله درس تشریح کوي، درس تکراروي، نو تاسې هغه سره په درس کې شرکت کوئ تر څو هغه شیان ترې زده کړئ چې تاسې نه پرې پوهیږئ. نو دا زموږ سره 3 اصول او طریقې چې باید تاسو یې عملي کړئ او انشاءالله دا چې ما له چا څخه زده کړي دي له کوم کتاب څخه مې راښکلي دي هغوی کې وایي که چېرته تاسې په دې 3 سټیپونو باندې عمل وکړئ
او په خپل مطالعه کې راولئ نو انشاءالله چې تاسې به یو با استعداده زده کوونکي اوسئ او موږ ټول زده کوونکي یو. باید دا خبره هم په خپل ذهن او مغز کې په یاد وساتئ چې موږ باید همیشه ځان ته د زده کوونکو فکر وکړو. که چېرته تاسې داسې فکر کوئ چې تاسې په هر څه پوهیږئ، تاسې مطالعې ته ضرورت نه لرئ، تاسې نورو شیانو ته ضرورت نه لرئ چې زده یې کړئ، نو نور بیا تاسې د مطالعې سره شوق کمیږي او بیا به تاسې د مطالعې فین نه یاست. سمه ده، نو دا ډېره اهمه ضروري خبره ده چې باید تاسې ځان ته یو سټوډنټ په سترګه ځان ته وګورئ، نه د هغه شخص په سترګه چې فکر کوي چې زه په هر څه پوهیږم. نو دا اوس زموږ هغه 3 اصول چې باید تاسې عملي کړئ او انشاءالله چې دا سټیپونه که چېرته تاسې د یوې هفتې دپاره عملي کړه، بیا ګورئ چې تاسې درس څنګه نه زده کېږي. لومړی معروفات د مجهولاتو څخه جدا کول، دوهم یې څه پوهیږئ، دوهم یې موږ زده کړ چې کله هغه درس چې نه مو وي زده په نښه مو کړ او هغه درس چې زده مو وي په نښه مو کړ، څنګه هغه درس چې نه مو وي زده او په نښه کړی مو وي زده کړئ. په 3م قدم کې موږ دا زده کړ چې باید د یو شاګرد څخه چې هغه شاګرد په هماغه درس کې ښه ټیلنټډ اوسي، د هغه سره په درس کې شرکت کول. نو دا اوس زموږ سره 3 اصول، زه امید کوم په دې باندې به تاسو عمل وکړئ او له دې ویډیو څخه به تاسې هغه څه اخیستي وي کوم چې تاسې هدف او مقصد ولو. نو دا ویډیو مې په دې خاطر جوړه کړه چې اکثره زده کوونکي د مطالعې شوق نه کوي، نه پوهیږي چې د مطالعې دپاره باید کوم شیان وکړي. مثلا یو شاګرد شکایت کوي چې زه کله هم کتاب راواخلم نو زه بور کیږم، نشم کولی چې مطالعه وکړم، د 5 دقیقو څخه هاخوا ته مطالعه نشم کولی ځکه چې زه بور کیږم. اکثره خلک خو یا په میاشت کې هم کتاب نه ګوري، په هفتو کې هم نه ګوري، خاص کر هغه شاګردان چې په مکتبونو کې دي، په سکولونو کې دي، په یونیورسټیانو کې دي، سمه ده، په پوهنتونونو کې دي، په کورسونو کې دي، نو هغوی خو بیا هم مطالعه نه کوي. نو د دوی لپاره هم اهم او ضروري دي چې باید دوی ډېره مطالعه وکړي ځکه چې دا د دوی وخت دی. او په یاد ساتئ که چېرته تاسې د شاګردۍ په وخت کې د مطالعې ذوق او شوق پیدا نه کړئ، نشئ کولی بیا یې مخکې پیدا کړئ. کله چې تاسې د پوهنتون څخه فارغه کیږئ، د مکتب څخه فارغه کیږئ، د کورسونو څخه فارغه کیږئ، نو بیا به تاسې نشئ کولی چې د مطالعې ذوق او شوق پیدا کړئ. نو همدا یې وخت دی، نو راشئ کتاب راواخلئ، که هر څومره پورګېږئ، که تاسو په طبیعت باندې هر څومره سختوالی وي، که چېرته ستاسې طبیعت نه خوښوي چې مطالعه وکړئ، خو بیا هم راځئ او کتاب رااخلئ او په یاد ساتئ کله چې تاسې طبیعت نه غواړي چې مطالعه وکړئ خو تاسې یې بیا هم کوئ، نو یو وخت به داسې راشي چې هماغه مطالعه به تاسې ځان ته راکش کوي او بیا به تاسې دې ته مجبوره کوي چې یو کتاب راواخلئ او مطالعه یې کړئ. نو په پیل کې تاسې باید د زور څخه کار واخلئ، یعنې که چېرته تاسې طبیعت سختوالی هم کوي، بور کېږي هم، بیا به هم مطالعه کوئ او په یاد ساتئ چې په راتلونکي کې به بیا یو کتاب به بیا تاسې ځان ته راکش کوي او بیا به تاسې دې ته مجبوره کوي چې مطالعه وکړئ. نو د خپل فیلډ کتابونه مطالعه کوئ او د دې سره سره تاسې باید اضافه کتابونه هم مطالعه کړئ، ایکسټرا بوکس. نو تر راتلونکي خپرونې مو په الله سپارم. See you again. Goodbye.